پنځه د پنځو تر مخه. پنځه د پنځو تر مخه زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی. مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې په ژوند کې د شیانو د ختمېدو تر مخه د هغو په ارزښت پوه سئ او ګټه ځنې واخلئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وویل له پنځو شیانو څخه د هغوی د ختمېدو تر مخه ګټه واخلئ. اول له خپلې ځوانۍ څخه د زړتوب تر مخه ګټه واخلئ. دوهم له ښه صحت څخه د ناروغه کېدو تر مخه ګټه واخلئ. دریم له مال او دولت څخه د مسکنت تر مخه ګټه واخلئ. څلرم له بیکارۍ څخه د مصروفیت تر مخه ګټه واخلئ. او پنځم له ژوند څخه د مرګ تر مخه ګټه واخلئ. اول ځواني تر سپین ژړتوب د مخه. کله چې څوک ځوان وي نو د هر څه کولو توان او انرژي لري. په ځواني کې انسان د خپلې آیندې سمولو لپاره ډیر کار کولی سي، زده کړې کولی سي، پیسې ګټلی سي او خپلو هدفونو ته ژر رسېدلی سي. په همدې خاطر مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې له ځوانۍ څخه د زړتوب تر مخه سمه ګټه واخلئ. دوهم صحت تر ناروغه کېدو د مخه. کله چې زموږ صحت ښه وي نو موږ ډېره انرژي لرو، زده کړې کولی سو، سپورټ کولی سو، د ژوند د ښه کېدو لپاره هر څه کولی سو. خو که صحت نه وي نو بیا موږ هیڅ نسو کولی. په همدې خاطر مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د ناروغه کېدو تر مخه باید له خپل صحت څخه ګټه واخلو. دریم مال او دولت تر مسکنت تر مخه. کله چې څوک پیسې، مال او دولت ولري نو هر څه په کولی سي او په ژوند کې خپل مشکلات په حلولی سي. مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه څوک چې پیسې لري هغوی باید د پیسو د بایللو یا ختمېدلو تر مخه له خلکو سره په همهغو پیسو کومکونه وکړي، صدقات او خیراتونه په وکړي او پر بدو لارو یې مصرف نه کړي. نو په همدې خاطر باید له مال او پیسو څخه تر غربت او مسکنت د مخه کار واخلو. بیکاري تر مصروفیت تر مخه. کله کله پر انسان داسې وخت راسي چې ډیر وخت لري، بیکاره وي او ژوند یې مصروفه نه وي. مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې له خپل بیکاره وخت څخه کار واخلئ. وخت بې ځایه مه مصرفوئ. د دې تر مخه چې په ژوند کې ډیر مصروفه سئ له خپل بیکاره او اضافي وخت څخه ګټه واخلئ. پنځم ژوند تر مرګ د مخه. ژوند د خدای جل جلاله ډیره ښه تحفه ده. موږ باید په ژوند کې مهربانه واوسو، له نورو خلکو سره ښه رویه وکړو او داسې کار وکړو چې په هغه دنیا کې مو په کار راسي او ګټه ځنې واخلو. نو په همدې خاطر مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تر مرګ د مخه د خپل ژوند څخه ګټه واخلئ.